په آوټلاین کې زمونږ اپلاینګ میټیریلز باندې پوه شو صحیح شو میټیریل موږ څنګه اپلای کولی شو په دې باندې پوه شو اوس راځو سیمپلینګ میټیریل سیمپلینګ معنا د میټیریل نه سیمپل اخیستل نمونه اخیستل څنګه نمونه اخیستلی شو راځم یو بل ابجیکټ ځان سره رسموم دغلته پوش پول کمانډ په واسطه باندې دغه پوش پول کوم اوس د دې دپاره چې دغه میټل یا د اوسپنه زمونږ په کار ده چې یو بل ځای کې استفاده کړو نو د دې دپاره دغه آپشن دی سیمپل پینټ سیمپل پینټ معنا د سیمپل اخیستل د رنګ نه یا د یو میټیریل نه سیمپل اخیستل دې باندې کلیک کوو دغه زموږ سره واخیستل شو راځم دلته په میټل باندې کلیک کوم پین بکیټ زموږ سره آن شو کلیک وکړم دغلته نه موږ سیمپل واخیستو اوس کولی شو دلته اپلای کړو ګورئ دلته م اپلای کړو هر طرف باندې چې موږ وغواړو اپلای کړو مثلا بیا زما سیمپل اخلم راځم د لرګي نه سیمپل اخلم پین بکیټ آن شو په سطح باندې یا په د پاس چت باندې د لرګی کاوه هر رقم مواد چې موږ وغواړو د دې لپاره چې استعمال شوي مواد په اسانۍ سره بیرته ترلاسه کړو د دې نو ډېر ونه ګرځېږو موادو پسې وخت زموږ ضایع نه شي نو د سیمپلینګ میټیریلز نه کار اخلو صحیح شو سیمپل اخلو د میټیریل نه کوم مواد زموږ سره په یو ابجیکټ کې کارېدلي دي د هغې نه سیمپل اخلو او په بل ابجیکټ کې د هغې نه استفاده کوو پوه شوئ سیمپلینګ میټیریل د دې نه وروسته زموږ سره بل کمانډ دی کریټینګ میټیریل زموږ سره دا پوښتنه پیدا کېږي چې آیا موږ کولی شو چې د ځان یو بل میټیریل ځان ته جوړ کړو مثلا په سکیچ اپ کې زموږ سره میټیریل موجود نه دی انټرنیټ ته لاسرسی نه لرو نو آیا کولی شو د یو عکس نه یا د یو د بیروني ساحې نه موږ یو میټیریل د سکیچ اپ ته داخل کړو نو د دې لپاره موږ کولی شو کریټینګ میټیریل یعنې د میټیریل جوړول نو څنګه کولی شو یو میټیریل جوړ کړو ځان ته د دې لپاره راځو سکیچ اپ ته دلته میټیریلز مینو موږ سره آن دی دلته یو آپشن لرو کریټ میټیریل دې باندې کلیک کوو ښه دلته زموږ سره دغه میټیریل تیار شته دی صحیح شو پخوانی میټیریل دی که غواړو د دې لپاره نوی میټیریل جوړ کړو نو موږ راځو دلته براوز فار میټیریل ایمیج فایل دې باندې کلیک کوو راځم ډیسکټاپ کې ډیسکټاپ کې ما د وخت نه یو ابجیکټ ځان ته سلیکټ کړی کارپیټ په نامه صحیح شو کارپیټ یو عکس دی د قالین غواړم دا ځان ته د میټیریل په حیث باندې وکاروم نو دغه کارپیټ باندې ډبل کلیک کوم او اوکې دا میټیریل زموږ سره واخیستل شو که وغواړم په دغه سطح باندې دا مثلا د اتاق سطح ده فرش دی په دې باندې کارپیټ اپلای کوم کلیک کوم کارپیټ زموږ سره ګورئ اپلای شو ګورئ دغه عکس بیرون زموږ سره په سکرین باندې موجود دی کارپیټ دلته موږ لیکلی ده ګورئ د یو ابجیکټ نه عکس اخلو د یوې سطحې نه د عکس نه موږ کولی شو یا د انټرنیټ نه یو عکس واخلو د هغه د میټیریل په حیث موږ کارولی شو ډبل کلیک ورباندې کوم ګورئ ډېر وړوکی عکس دی زموږ سره خو دا زموږ سره د میټیریل په حیث باندې کار ورکولی شي دغه عکس ما د وخت نه په سکرین باندې ثبت کړی و تاسې کولی شئ د مختلفو ساحو نه عکسونه واخلئ هغه د میټیریل په حیث باندې وکاروئ مثلا طبیعي چمن ده د طبیعي چمن نه تاسې عکس واخلئ کولی شئ د هغه د میټیریل په حیث باندې وکاروئ ځکه موږ انټرنیټ ته لاسرسی نه لرو او غواړو چمن ته ضرورت لرو نو د دې لپاره موږ چمن نه عکس اخلو او هغه عکس د میټیریل په حیث باندې استفاده کولی شو کریټینګ میټیریل په واسطه باندې پوه شئ ښه دغه زه کلوز کوم راځم آوټلاین ته سیمپلینګ میټیریل نه وروسته کریټینګ میټیریل باندې موږ پوه شو اوس راځو ایډیټینګ میټیریل څه شو موږ دغلته میټیریل اپلای کړو خو د دې سکیل ډېر غټ دی صحیح شو نو راځو ایډیټ میټیریل مخکې په دې باندې موږ خبره کړې وه چې کولی شو د دې سکیل وړوکی کړو مثلا دلته 15 متره دی موږ کولی شو دا 1 متر ته کم کړو یو انټر یو کلیک کوو په خپله ګوره سکیل ډېر وړوکی شو مثلا 15 د هغې په نیمایي باندې راغی ګورئ شکل یې تغییر کوي زموږ سره ښه د دې مقیاس کولی شي تغییر وکړي صحیح شو مقیاس یې د اندازې تغییر وکړو په طول عرض کې فرق راغی ګورئ کم شو ښه اوس موږ غواړو د دې په رنګ کې تغییر راولو صحیح شو د دې رنګ زموږ نه دی خوښ وکولی شو ښه دلته وګورئ د دې رنګ کې تغییر ورکړو ډارکنس او لایټنس موږ دې باندې زیاتولی کمولی شو ګورئ په دغه ځای باندې کلیک کوو د دې ډارکنس او لایټنس د دې زیاتولی کمولی موږ شو یعنې رڼا ورکولی شو بېرته تیاره ورباندې راوستلی شو رنګ یې کمولی او زیاتولی شو
صحیح شو کولای شو د دې رنګ ته مکمل شکل سره تغییر ورکړو مثلا موږ سره هغه رنګ فرش نو پکار د دې رنګ ته غواړو تغییر ورکړو مثلا سور رنګ فرش زموږ پکار دی په سور رنګ کلیک کوو ډارکنس او لایټنس د دې زیاتولای کمولای شو پوه شئ ګورئ کولای شو د دې رنګ زیات او کم کړو دا و ایډیټینګ میټیریل چې یو میټیریل کې څنګه ایډیټ کولای شو د میټیریل سایز کمولای زیاتولای په هغې کې رڼا زیاتولای کمولای او د هغې رنګ ته څنګه تغییر ورکولی شو په دې باندې موږ پوه شو اوس راځم آوټلاین ته زموږ سره ایډیټینګ میټیریل په دې باندې موږ کار وکړو پوه شوئ چې څنګه کولی شو په میټیریل کې ایډیټ وکړو اوس آخري زموږ سره بل کمانډ دی یوزینګ ان امیج ایز ا میټیریل یعنی یو امیج یا یو تصویر څنګه کولی شو د میټیریل په حیث باندې استفاده کړو